زما قدرمندو معززو مشرانو کشرانو شریعت مطهره هر یو صفت یو ډیر لوی کارنامه ده، ډیر لوی صفت دی. اسلام کې خیر خواهی د یو بل د هر مسلمان خیر خواهی دا یو ډیر لوی صفت دی چې د انسان په دې زړه او دماغو کې د بل انسان سره د بل مسلمان سره خیر خواهی پیدا شي، نو دا ډیر یو لوی کار دی. جریر ابن عبدالله رضی الله عنه چې کله اسلام قبول کړو نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت کړو، او بیعت کې یو ټکی دا هم یو جمله دا هم و والنصح لكل مسلم چې د هر یو مسلمان خیر خواه وي، نو د هر یو مسلمان خیر خواهی پکار مسلمان سره همدردی خیر خواهی. الله جل شانه فرمای انما المؤمنون اخوه، مؤمنان ټول په ټول دا د یو بل رونه دی او وروریان دي. انما المؤمنون اخوه، مؤمنان دا رونه دي، یو مسلمان د بل مسلمان رور دی. کدا مسلمان د دنیا په هر یو کونه کې وي، په مغرب باندې په مشرق او شمال او جنوب کې وي، او د دنیا هر یو په ملک باندې وي، لیکن چې دې کلمه گو دی، دې اقرار د شهادتینو کوي، مسلمان دی، کدا د هر زمانه دی، کدا هر قوم قبیله سره تعلق ساتي، د هر یو ملک او د شهر سره تعلق ساتي، د هر یو زبان سره تعلق ساتي، لیکن دې کلمه گو دی، نو دا د بل مسلمان رور دی. انما المؤمنون اخوه، دا د یو دا مسلمان د بل مسلمان رور دی. او زمارو یاد ساتي رور ضرور د پاره نقصان نشي برداشت کوله، رور ضرور د پاره تاوان نشي برداشت کوله. یو رور بل رور تا تاوان نور کوي، نقصان نور کوي. دغه شان یو مسلمان به بل مسلمان د نقصاناتو نه بچ ساتي، د تاوان نه به بچ ساتي. انما المؤمنون اخوه، هر یو مسلمان سارور دی، او هر یو مؤمن مسلمان ته درولې په نظر وګور. نبی علیہ السلام فرمائے لا یؤمن احدکم، تاسو کې کامل مسلمان تر هغه پورې انسان جوړې دی نشي. لا یؤمن احدکم، تر هغه وخت پورې کامل مسلمان مؤمن جوړې دی نشي چې ترسو پورې کم یو فیدا او کم یو ګټه، کم یو کامیابی فلاحي عزت د ځان د پاره خوخه، دا د بل مسلمان د پاره خوخه. ته د ځان د پاره عزت خوخه، کامیابی خوخه، نو د بل مسلمان د پاره عزت او رتبه او کامیابی خوخه کا. ځان د پاره ته کامیابی خوخه، عزت او مالداری او عیش عشرت خوخه،
د بل مسلمان د پاره خوخ کا لا یؤمنو احدکم تر هغه وخت پورې مؤمن کېدې نشي چې تر سو پورې دی د بل مسلمان د پاره هغه سيزني خوخ کړي کم چې د ځان د پاره خوخه د کار خیر یو مؤمن سا مؤمن رور دی او زمارونو کار خیر کې د یو بل امداد کول ضروری دی الله فرمایي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وتعاونوا یو بل سره مددگار جوړ شئ وتعاونوا على البر والتقوى یو بل سره مددگار جوړ شئ د یو بل سره امداد کون کی جوړ شئ وتعاونوا امدادو کوي د یو بل مرستو کوي د یو بل على البر والتقوى د نیکه په کارونو کې او د پرهیزګاری او د تقوا په کارونو کې ولا تعاونوا على الاثم والعدوان گناہ باندې ظلم زیاته باندې د یو بل امداد مکوا وتعاونوا على البر والتقوى امداد کې کار خیر کې د یو مسلمانوں کا هغه سره همدردیو کا کار خیر الله جل شانه آیات دا فرمای وتعاونوا علی البر او د الله رسول فرمای کم یو انسان چې د بل انسان نه مصیبت لري کو کم یو انسان چې د بل مسلمان نه مصیبت لري کو تکلیف او پریشانی تلری کا الله جل شانه بددی مسلمان پریشانیاں او تکلیفونه لري تا د یو مسلمان سره همدردی وکا الله جل شانه بتا باندې رحم تدی یو مسلمان په امداد کې لګېدلې الله صاحب نصرت کی په دی وجبانی اللہ جل شانہ دی آیات کی فرمائی ربنا اغفر لنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما ربنا هب لنا یا اللہ منترو بخی من ازواجنا وذرياتنا دخپل بیبیان او دخپل اولادنا قرة اعین دسترگو اخوال وجعلنا للمتقین اماما او خدای د پرهیزګارانو د پاره یو پیشوا او یو نمونه او یو مقتدا جوړ کړي دا ډیره جامع دعا دی دعا کې الله جل شانه درې سيزونه تعلیم فرمای یو ربنا هب لنا من ازواجنا دویم وذرياتنا او دریم وجعلنا للمتقین اماما درې سيزونه یا الله زمون ته زمون د بیبیانو نه د سترګو اخوال را نصیب کړي من ازواجنا یا الله مونږ ته زمون د بیبیانو نه مونږ ته د سترګو اخوال راکړي کله چې ستا بیبي او ستا کور والا دا دیندار او پرهیزګار وي صالح او متقی وي ستا زندگی به پراحت باندې ستا غمون او پریشانونه بني کله چې تا سره ستا دا کور والا د دین په کارونو کې تا سره مرسته کوي
او اطاعت کون کې د الله جل شانه وي او د خپل خاوند متبع وي نو ستا زندگی براحت کی. او کچره دا کور والا او دا خزه دا اطاعت د الله او د الله د رسول نه کوي او د خاوند نه کوي او دا په صحیح لار باندې نه را روان او د حلال او د حرام تمیز نه کوي او د خاوند د صادر سره خپې نه غځي ستا زندگی به یو پریشانی کی وي تبرد رسوای سره مخامخ کیږي. په دی وجه الله فرمای من ازواجنا یا الله مونږ ته زمون د بیبیانو نه د سرګو یخواله راکې. په دی وجه باندې صالح زنانو سره نکاح کول پکار نکانو زنانو سره چې تا سره د دین په کارونو کې امداد وکي د دین په کارونو کې تا سره امداد وکي ساده عزت خیال وساتي. صحابي ته نبی رسول الله فرمای زنانه سره چې نکاح کیږي د سلورو سيزونو نه کیږي داغي د مال دولت د وجنه ور سره خلق نکاح کوي د نسب د وجنه ور سره خلق نکاح کوي او د حسن د وجنه ور سره خلق نکاح کوي او بیا نبی رسول الله صحابي ته وي او داغي د دین د وجنه هغه زنانه سره خلق نکاح کوي نبی رسول الله د صحابي ته وي چې دیندار زنانه باندې ځان کامیاب کا. ازمون ډاکټر شریف شاه رحم الله یو واقعه بیانول وی چې کور والا دی دینداری بس صحیح ده راحت کې به خو چې دا په فسق او فجور باندې مبتلا وي د الله او د الله د رسول او د خاوند په نافرمانه باندې مبتلا وي وی کتاله خدای نور عذاب جهنم کې درم نکي مدا جهنم دا عذاب دی په دنیا کې کافی دی بس ټول زندگی بر خوار او ذلیل. الله فرمای من ازواجنا او بیا دویم و ذریاتنا او خدای منتظر د بچونه د سرګو اخواله راکې اولاد نه کمل دې زندگی دې پراحت کړه اولاد منزگزار دې حافظان عالمان دي پرهیزګاران دي صالحین دي ستا زندگی به پراحت کی او کدا اولاد دي بی دین نافرمان او نشیانو ستا زندگی به پهور کې پرتای تب پریشان ہے ستا د زړه سکون بنوي اولاد په فسق او فجور باندې مبتلا یاد ساته زمارو دا بچی د علماء سره د مبلغین او دیندار خلق سره کې نه وای چې دوی لارې ذکر قرآن او حدیث ذکی دی مور او پلار پیجنی دی قوم قبیلو پیجنی مشر او کشر پیجنی دا سید فحاشه دور دی چې زمان او جوانان ټول هلاک او تباہ کزان سره دا د موجوده دور نوجوانان مور او پلار نه پیجنی درونو خويند احترام نه پیجنی د مشرانو کشرانو عزت مرتبه نه پیجنی د دین او د قران نه لري من ازواجنا و ذریاتنا په دیو چې الله فرمایي من ذریاتنا او د بچونو می الله د سرګو اخوان راکړي او درېمه جمله وجعلنا للمتقین اماما یا الله مشری راکړي اقتدار نصیب کې خدا نیکانو خلق قران نصیب کې مشر می جوړ کې د نیکانو خلق می جوړ کې د پرهیزګارانو خلق می جوړ کې وجعلنا للمتقین اماما د فاسقان او فاجران او د زناکارو خلق مشر می جوړ نه کې فرعون هم مشرک ولکنه دنیا کې او د قیامت پر ورځ به هم کې یقدم قوم مخ کې روان او د قوم په جهنم اور د ځان سره روان کی دا جامع دعا ده یاد کړئ
هر منځنه باندې وای ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما. په دې وجه باندې زمارونو د یو بل خیر خوای پکار. قرآن کې سورۃ النمل کې د میږي بیان دی. سورۃ النمل سليمان عليه السلام یو ځل په تخ باندې داغه سفرونه خټول په تخ باندې، لیکن دې ځکه دا سفر دا زمینی دی د سليمان عليه السلام. یو ځل سليمان عليه السلام چکر لګئی او دنیا د خدای لخر دی اور سره او پسمه کبانه روان دي. نو دې دوران کې یو میږي ولیدلو. هغه میږي اعلان وکړ خپلو ټولو میږیانو ته اعلان وکړ یا ایها النمل ادخلوا یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم. اے ډلې د میږیانو تاسو خپلو سړو ته داخل شئ. لا يحتمنكم سليمان وجنود. اسنا د سليمان عليه السلام د خپو د لاندې او د سليمان عليه السلام د لخر د خپو د لاندې تاسو چخنی نشئ. لا يحتمنكم سليمان وجنود. خپلو کورونو خپلو سړو ته داخل شئ. اسنه د سليمان عليه السلام د لخر د خپو د لاندې تاسو غیر نشئ، چخنی بچئ، مړه بشئ، خپلو کورونو ته داخل شئ. چونکه سليمان عليه السلام خود مارغان او غیره خبر اترو باندې پویدلو. نو دا میګه په دې پویږي چې انبیاء علیهم السلام ظلم نه کوي. میګه په دې پویږي چې ډله پیغمبرانو دا چا باندې ظلم نه کوي. اقدم وی وهم لا يشعرون. اے میګیانو ګوري قصدن به تاسو د خپل لاندې نه کی، خو اسنه خطا کې دا غي د خپل لاندې را نشي. میګي خیر خوایي وکړه. الله جل شانه یې ذکر قران کې وکړو تر قیامت پورې به ذکر شروع. خیر خواه شته یو بل. غزوه خیبر چې کله کېدله، غزوه خیبر نبی رسول الله والسلام په خیبر کې دی. ټول ورځ جنگو شو د يهودو سره. مدینه سره خیبر نږدې دی. دې کې يهوديانو سیدل هغه ټیم کې جنگو شو د يهوديانو سره، لیکن فتح نصیب نشوا. ما خام تیار رااله، ما سوتن راغې. صحابه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چاپیر ناس. نبی رسول الله والسلام یې ارشاد فرمایي لا اعطین رأیا سحر لبزدا جنډه یو داسې انسان لور کوم. نبی علیہ السلام اعلان فرمایلو سحر لبزدا جنډه داسې انسان لور کوم يحب الله ورسوله، چې دا هغه د الله او د الله د رسول سره محبت ده، او د خالق الکائنات او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سره محبت ده. دوالو طرفونه بیان دا سي انسان لبزدا جنډه ورکوم چې دا هغه انسان محبت دا هغه زړه د محبت نه ډک دی، دا الله سره محبت دی او دا الله د رسول سره محبت دی، او هغه انسان سره دا الله محبت دی او دا الله د رسول هم سره محبت دی. او دا خیبر الله جل شانه په دا هغه انسان په لاس باندې فتح کوي. ماسختن دی
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو صحابه خیمو ته لاړی. هر یو صحابي ټول شپه په سوچ کې چې یا الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام به دا جنډه چاله ور کوي، دا خوش نصیب څوک دی، دا انسان څوک دی چې دا هغه د الله سره محبت ته او د الله د هغه سره محبت ته او د دې انسان محبت د رسول الله سره دی او د رسول الله محبت د هغه سره دی او دا قلا د خیبر به الله جل شانه په هغه باندې فتح کوي چې دا څوک دی. هر صحابي ټول شپه سوجونه کول، ذکر اذکار کول چې خدایا دا جنډا د نبی له صلوات و سلام په دې مبارک لاسونو ماته ملو شو، دا سعادت هغه زه وګټم، دا فتح د خیبر زما په لاسو شي او د نبی له سلام د دې ارشاد چې د الله ور سره محبت ته، د الله د رسول ور سره محبت ته، چې دا اعزاز مونږ ته حاصل شي. سحر شو، کله چې سحر شو صحابه راغلي نبی له صلوات و سلام پس مونږ کوي، سحر مونږ ادا کړو. هر یو صحابي د صفنا نبی له صلوات و سلام ته د مخ دا سره اوچت کوي، دا سر ولا دا سر اوچتای چې اې د الله نبی ګورې زم حاضر یم، اې د الله نبی زم حاضر یم. هر صحابي نبی له صلوات و سلام ته خپل ځان خي، اې د الله نبی کما ګورې نو زه حاضر یم. ابوبکر عمر لوی لوی صحابه عشره مبشره دا ټول موجود دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صف کې راشي ګوري، اين العلی، علی چرته دی، اين العلی، علی چرته دی، علی چرته دی، دا معمولی علی نه دی زمارو، هغه علی دی غزوه احد کې نبی علیہ السلام په سر باندې یو کافر گزار وکړو، نبی علیہ السلام لاندې پریوتو دی، یو غرد لاندې دی، یو کان دی لاندې، او دې ټیم کې یو ډله د کافرانو راغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې حمله کوله چې نعوذ بالله من ذلک قتل یې کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام علی ته وی علی دا لری کا زمانہ را د کافرانو راډله، علی په یوازې دا غډلې سره جنگيږي تر دې پورې چې سي مردار کا سو واپس لاړې، بل ډله د کافرانو راغه او په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې حمله کوي. علی تبیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی علی دوی لری کا، علی بیا په یوازې باندې جنگي او چې کله دواړه ډلې د کافرانو لاړې نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته علی را لې کېناستو، نو نبی علیہ السلام وتی علی مني، علی زمانه دی او زه د علی نه یم، علی زمانه دی او زه د علی نه یم. کامل اتحاد ته اشاره ده چې علی زما متبع دی، علی زما دی. جبريل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف وروړي وانا منکما، اے محمد صلی الله علیه وسلم او اے علی زم تاسو ډله کې شامل. نبی علیہ السلام وی اين العلی، علی چرته دی؟ صحابه ورته عرض وکړه د الله نبی علی خو بسترګو باندې بیمار دی، دا علی سترګې خوږ دي، علی خو سترګې نشي غړولې، اخو دراتلو نه دی، هغه خو د جنډې دا غسلو قابل نه دی، سترګې خوږ دي، نظر نه لګي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته راولې په دې خوږ سترګو باندې راولې چې علی رضی الله عنه را له سترګې پړسېدلې دي، علماء لیکلي دي سترګې پړسېدلې دي او بد حضرت علی د سترګو نه روان دي، دردونو باندې مبتلا دي. حضرت علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله مبارک راواغشتا او د حضرت علی پر سترګو باندې اومګلا، فبرئ حضرت علی جوړ شو، فبرئ حضرت علی جوړ شو. دا د سردار دو جهان د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلیل اړه، د خلیل د کم شخصیت خلا چې د مشک او د انبرو نه زیات خوشبو کوي، معطره ده، داغه د لاړې بسوینو. یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ودره
کوزه لاندې پروت دی، خوله د نبی علیہ السلام د وجود نه روانه ده. یو صحابیه رااله او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا د بدن مبارک دا خوله ځان سره جمع کوي، ځان سره ساس کې جمع کوي. نبی علیہ السلام پر راویښ شو، سکه اې د الله باندې سکه وی اې د الله رسول دا ساسو خوله دا مونږ ځان سره محفوظ کو او ځان سره عطر کې واچو چې خوشبودار شي. دا هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړه د حضرت علی په سرګو باندې ولګیدا، سمدم شو. علی ته وی علی دا جنډواله او دی خیبر والا تو ورشه. نو علی معالی دی وی اې د الله رسول او قاتل جنگ ور سره وکم او قاتل جنگ ور سره وکم. نبی علیہ السلام ورته علی رسلک لک صبر کو، لک صبر کو. ورشا اول ورته دعوت د دین اسلام ورکا، اول خیر خواهی وکا، اول ورته د دین اسلام او د شریعت مطهره دعوت ورکا. کدی اسلام قبول کو په احکامات باندې پوي کا، اول دعوت ورکا. که اسلام قبول کو بیا د شریعت مطهره په احکامات باندې پوي کا. او کدی انکار وکړو نو بیا قتال کو. او بیا ورته اے علی کستا په لاسونو باندې یو غیر مسلم دا مسلمان شو. اے علی کستا په لاس باندې یو انسان ایمان تراله، عمل صالح تراله او د شریعت مطهره اقرار او د شهادتین اقرار وکړو، اے علی تا ته د سرو سرو او خانونه بهتر دی. د اسلام دعوت ورکو، خیر خواهی وکا. دا مونږ چې نن سبا د مسلمان خیر خواه نه، دا وجه داره چې زمونږ کې دنیا پرستی ډېره زیاته رااله، دنیا پرستی ډېره زیاته رااله، د مال دولت نشه مونږ کې ډېره زیاته رااله. یو ځل صحابه ناست د الله رسول صلی الله علیه وسلم ناست دې دوران کې څو صحابو د خولې نه د دنیا ذکر وته، یذکرون الدنیا، دنیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وړاندې یاد کا. یرو خانو کې دا فائدہ ده، ګډو بيزو کې دا فائدہ ده، غلامانو اسونو کې خانو کې دا فائدہ ده، سونا چاندی کې دا فائدہ ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما دے. نبی علیہ السلام وی الا تسمعون، الا تسمعون، تاسو د خلقو دا خبره نه اورئ؟ الا تسمعون، تاسو د خلقو دا خبره نه اورئ چې د دنیا د زیب او زینت بیانې؟ ان البزاز من الايمان، ان البزاز، دا سادگی، دا سادگی، دا ساده زندگی تیرول، ساده لباس او ساده مزاج کې ګرځیدل او د غرور نه ځان ساتل، من الایمان، دا خو ایمان دی. بزازه تقحل ته وي. تقحل ویل کېږي چې انسان باندې د ډیر عبادت د وجنه، د ډیرو روجو د وجنه، د ذکر اسکار او د نهرو د وجنه د پر سرمن باندې سپینواله راشي او دا سرمن یې د دې اډو کې سره ان خلی مانده شي. دې ته بزازه وي، دې د تقحل وي. دا خو د ایمان نه خده، سادگی دا خو د ایمان نه خده. کله سادگی منکراله خیر خوای برازي او کله دنیا پرستی رااله نو بیا به وحشت منکر راځي، بیا به هغه قدم ایږدو چې هغه قدم به زناور هم نه ایږدي. چې کله دنیا پرستی منکر رااله ته ما ته ووایه دا رور چې رور وجني، دا رور چې بل مسلمان وجني، دا چې ظلم کوي خو دنیا د وجې نه کوي که نه، که د دین د خاطر کوي. زمارونو خیر خواهی د هر مسلمان جریر ابن عبدالله وی ما د سردار دو جهان د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره لوس کړی دی النصح لمسلم، هر مسلمان سره به زه خیر خوایم. الله جل شانه دی دا صفت مونږ کې پیدا کی. سبحان ربک رب العزة عما یصفون.